السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مسجد اقصی په مقدس مکه یو مبارک ځای دی او دا تیر شو سل کالو نه ډیر د بې امنۍ ښکار شوی دی. نن سبا اسرائیلو د مسجد اقصی باره کې سره داسې خبرو اشاعت شروع کړی دی چې هغې ټوله دنیا په حیرت کې اچولې ده. اسرائیلو د دریم هیکل سلیماني د جوړولو اعلان کړی دی، لیکن دوی د هیکل سلیماني د مسجد اقصی پسې ولې جوړوي؟ د سرې غوا د قصه څه ده او اسرائیل دا ولې ذبحه کوي؟ اسرائیلو د دریم هیکل سلیماني د جوړولو دپاره څه مقدمات یې ښودي دي؟ آیا دوی به د مسجد اقصی په ورانولو کې کامیابیږي که نه؟ او په حدیث کې د الله رسول دې باره کې څه فرمایلي دي؟ د دې ټولو سوالاتو جوابات تاسو ته په مختصر انداز کې وړاندې کیږي، نو راځئ زموږ سره. اول خو تاسو دا وپېژنئ چې هیکل سلیماني څه څیز دی او اسرائیل د دې جوړولو ته ولې دومره اهمیت ورکوي. نو هیکل سلیماني یوه عبادت خانه وه او دا سلیمان علیه السلام جوړه کړې وه د یهودیانو دپاره چې دوی به په دې ځای کې عبادت کوي. د یهودیانو دا عقیده ده چې سلیمان علیه السلام هیکل سلیماني به دغه ځای جوړ کړی و کوم ځای کې چې نن سبا مسجد اقصی جوړ دی. دې وجې یهودیان دا وایي چې د هیکل سلیماني زموږ عبادت خانه ده او د دې دوباره جوړول لازم دي. د دې لپاره به موږ مسجد اقصی ورانو. دا خو د یهودو عقیده ده، لیکن اوس راځو تاریخ ته او ګورو چې تاریخ د هیکل سلیماني باره کې څه وایي. د سورة البقرې په تفسیر کې بعضې مفسرینو دا لیکلي دي چې کله داود علیه السلام د بادشاهۍ میلاو شوه نو هغه ډېرې علاقې په خپل حکومت کې شامل کړي. دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی داود علیه السلام ته مسجد اقصی د جوړولو حکم وکړو. داود علیه السلام د دې مسجد په جوړولو باندې کار شروع کړو، لیکن د دې مسجد د مکمل کېدو مخکې داود علیه السلام وفات شو. داود علیه السلام د وفات نه بعد بادشاهي سلیمان علیه السلام ته پاتې شوه. نو سلیمان علیه السلام د دې مسجد آبادي پوره کړه او دی سر ته ورسو. یعنې د دې خبرې مطلب دا دی چې داود علیه السلام په اولني ځل د مسجد اقصی بنیاد ایښودی دی، لیکن بعضې خلک وایي چې نه، د بیت المقدس اولنی بنیاد آدم علیه السلام ایښودی دی او بله رایه پکې دا ده چې نه، د ابراهیم علیه السلام په اول ځل جوړ کړی دی. نو ملګرو د دې تاریخي روایتونو دا معلومیږي چې مسجد اقصی د هیکل سلیماني نه مخکې جوړ کړی شوی دی. سلیمان علیه السلام چې به کوم عمارتونه جوړول د هغې تذکره په قرآن کې شوې ده، لیکن د هیکل سلیماني تذکره پکې نشته. یو حدیث کې راځي د الله رسول فرمایلی دي چې د مسجد اقصی او د مسجد حرم د دې دواړو په مابین کې 40 کاله فاصله ده. نو دې نه معلومیږي چې مسجد اقصی ډېر مخکې جوړ کړی شوی دی او د یهودیانو دا دعوه بالکل غلطه ثابتېږي چې د مسجد اقصی په ځای هیکل سلیماني و. ډېر مورخین داسې دي چې هغوی بالکل انکار کوي او دا وایي چې سلیمان علیه السلام چېرته هم هیکل نه دی جوړ کړی. د امریکي یو ماهر اثار قدیمه دی، هغه وایي ما په یروشلم کې ډېره زمانه کودایي وکړله خو ما ته پکې د هیکل سلیماني څه اثار میلاو نه شو. نو ملګرو د دې تیر شوي بحث نه دوه خبرې معلومیږي. اول خو دا چې مسجد اقصی د هیکل سلیماني نه مخکې جوړ کړی شوی دی او دویم دا چې آیا هیکل سلیمان علیه السلام جوړ کړی دی یا نه. په دې خبره کې ځان له شک دی او هر چې د مسجد اقصی جوړېدل دي نو دا په ډېرو روایتو سره رانقل شوي دي چې د هغې انکار کول ممکن نه دي. اوس راځو دي دا چې د سرو غواګانو څه تعلق دی د هیکل سلیماني سره. یهودیانو کې دا یو رسم دی چې دوی کله د خپل مذهب موافق څه کار کوي نو د هغې نه مخکې دوی خپل روحاني صفایي لازمه ګڼي. د دوی په نزد دا صفایي په دې راځي چې موږ د سرې غوا قرباني ورکړو. د دې قربانۍ لپاره چې دوی کومه غوا منتخب کوي نو هغې لپاره دوی دا شرایط وایي چې دا غوا به بالکل سره وي، بل رنګ به پکې نه وي، د دې عمر به د 34 نه واخله 38 میاشتو پورې وي او د دې نه علاوه نور دوی هغه شرایط وایي کوم چې په قرآن کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړي دي. خلاصه دا د ملګرو چې په دې شرایطو باندې پوره غواګانې دوی ته میلاو شوي د امریکې په یو ښار ټکساس کې. دا غواګانې دوی یروشلم ته راوستي دي او د دې ذبحه کولو دپاره لا وخت منتخب کړی نه دی. خو ملګرو دا کار دوی ته دومره اسان نه دی. په دې کار کې د کامیابۍ لپاره دوی ډېر مخکې نه کوشش شروع کړی دی. د مسجد اقصی سره خواوشا چې څومره مځمکې دي نو دوی د هغې ریټونه ډېر سیوا کړي دي دې لپاره چې مسلمان دلته ځان له ځای وانخلي. کله چې یو یهودي د مسجد اقصی سره خوا د ځمکه اخلي نو حکومت د طرف نه د هغه سره مالي امداد کیږي. دې وجې نه د مسجد اقصی سره خوا د ډېر یهود آباد شوي دي او نور پکې هم لا آبادېږي. اوس راځو دي ته چې آیا دوی به په دې کار کې کامیاب شي او که نه. نو ملګرو که قرآن او حدیث ته وګورو نو په دې کې داسې تذکره نشته چې مسجد اقصی به ورانېږي، لیکن په دې ځمکو به جنګونه کېږي. دې باره کې حدیث شته. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي داسې زمانه به راشي چې مسجد اقصی سره خوا د چېرته مسلمان ته د اس د وږو مطابق ځمکه میلاو شي دا به د هغه دپاره دنیا او ما فیها نه غوره وي. د دې نه علاوه نور ډېر احادیث شته دی چې په هغې کې د الله رسول د دجال ډېر تعلق ښودلی دی د دې علاقو سره. نو دا ټول احادیث چې راجمع کړي د دې نه دا معلومیږي چې دا ځمکه به قبضه کېږي، مسلمانان به دې ځای نه وویستی شي او دا ځمکه به یهودو ته پاتې شي. او بله خبره دا ده چې مسجد اقصی یوازې د مسلمانانو دپاره اهمیت نه لري بلکې د دې عظمت د عیسایانو په زړونو کې هم ډېر سیوا دی. د عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام دې ځای کې پانځې شوی و، دې وجې نه هغوی له دې ځای ډېر اکرام کوي. نو په داسې صورت کې که چېرته اسرائیل د مسجد اقصی د ورانولو اراده وکړي نو د دوی مخنیوی به یوازې مسلمانان نه بلکې عیسایان یعنې امریکا هم کوي. نو مطلب دا دی ملګرو چې په ظاهره باندې دا کار داسې آسان نه ښکاري او انشاءالله دوی به چېرته هم په دې کار کې کامیاب نه شي. ملګرو په دې کار کې د کامیابۍ دپاره یهودیان لګیا دي، د ډېرې زمانې نه کوشش کوي. د دوی غټ کوشش دا دی چې د مسجد اقصی سره خواته د مسلمانانو آبادي کمه کړی شي یا بالکل ختمه کړی شي.
يهوديان د مسلمانانو آبادي یوازې په فلسطین کې خطر نه ګڼي. کله چې ته په ګوګل باندې سرچ وکړې د مسلمانانو د آبادی باره کې نو ته به داسې قسم جواب میلاویږي چې د مسلمانانو د ډیر آبادي یوازې د عیسایانو نه بلکې يهوديان او ملحدین د دې ټولو لپاره خطر ده. ملګرو که تاسو د يهودو تاریخ وګورئ نو تاسو به دا پته ولګي چې دوی باندې همیشه الله ظالمان خلک مسلط کړي دي. په مصر کې فرعون په دوی باندې الله مسلط کړی و. دوی چې کله مصر نه راووتل نو وروسته بیا الله بخت نصر ظالم بادشاه مسلط کو. هغه دوی عبادتخانې ورانې کړې، د دوی زنانې وینځي کړي او بچي ول غلامان کړل. د دې نسه زمانه بعد رومیان په دوی باندې مسلط شو. لیکن کله چې د مسلمانانو حکومت راغی نو دوی ته امن میلاو شو. مسلمانان دوی لزی ور کړو، دوی له داسې مقام ور کړو چې داسې ورلبل یو مذهب ولم نه دی ور کړی. نو هغه علاقې په کوم کې چې به مسلمانانو په يهوديانو باندې ظلم نه کوو، ادیو به کې په امن کې اوسېدل. نن سبا دا علاقونه د ظلم دروازې جوړې شوې دي. الله سبحانه وتعالی دې په فلسطینیانو باندې رحم وکړي او الله دې هغوی ته امن نصیب کړي. آمین.